السلام علیکم زما خوږو او زړه ته رانږدو درنو زده کوونکو په خیر راغلی. هیله ده چې ټول به روغ جوړ تازه او خوشحاله یاستئ. دا د قدیر الله شیرزوی یو ځل بیا هم تاسو سره یو ځای دلته راغلی تر څو موږ تاسو څه وکړو؟ زده کړه وکړو. ښه ګلونو زده کوونکو په تېرو درسونو کې مو ډېرې خبرې وکړې او دا چې د څه په هکله هم کړې وې. په اووم لوست کې موږ تاسو چې ولوستي وو. نو راځئ چې کتاب ولولو، کتاب زده کړو. د کتاب په هکله مو ډېرې زیاتې خبرې کړې وې او همدارنګه مو د نویو کلمو په هکله هم ځینې جملې جوړې کړې وې او تاسو ته مې کورنۍ دنده هم درکړې وه. ښه دا ځل به نو اوس به زه پوښتنه دا وکړم چې په تاسو کې کورنۍ دنده چا ترسره کړې؟ چا؟ آفرین. چا تاسو ته مې ویلي وو چې تاسو باید د هرې نوې کلمې سره یوه جمله جوړه کړئ. آیا تاسو جملې جوړې کړې؟ آفرین، زنده باد. ښه نن راځو موږ تاسې په ډېر یو جالب او په زړه پورې درس ولو. خو مخکې له دې نه چې موږ تاسو خپل درس ته ولاړ شو، زه به تاسو ته د خپل کتاب معرفت وکړم چې به نو موږ تاسو وایو د پښتو کتاب به راواخلئ. چې به راواخلئ د پښتو کتاب به راواخلئ، د دریم ټولګي کتاب به راواخلئ چې درنه غلط نشي. د څوم ټولګي؟ د دریم ټولګي د پښتو مضمون لرئ نن. صحیح ده؟ ښه کله مو چې دا راواخیست تاسو باید چې راواخلئ کتابچه او هم قلم. ځکه په کتابچه کې به تاسو چې کوئ؟ چې به کوئ نوټ به نیسئ. آفرین. او په قلم باندې به لیکل کوئ. سمه ده؟ زنده باد. نو کله مو چې راواخیست نو بیا راځئ څوم مخ ته؟ 15 مخ ته. تاسو وګورئ 15 مخ ته کله چې راغلی نو دلته به تاسو ته چې لیکل شوي وي؟ د نه قلم. د نه قلم څه وایي؟ یعنی وايي. تاسو به خبرې کوئ. تاسو وایي چې دی نی او بیا قلم وایي. دا نو چې شي شو؟ دا چې شي شو؟ نی چې شي شو او نی خبرې کوي. ګلونو زده کوونکو زموږ تاسو د درس عنوان دی د نی قلم وایي. راځئ نن به په دې بحث وکړو، په دې به خبرې کوو چې آیا تاسې قلم پیژنئ؟ پیژنئ؟ دلته تاسو ته نه پوښتنه هم شوې تاسې خپلې لیکنې په څه کوئ؟ ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې تاسو مو خپله کتابچه راواخلئ او ورسره قلم راواخلئ. زه په دې مطمئن یم، زه په دې باندې ډاډه یم چې تاسو به دغه قلم څنګه کړی وي؟ راخیستی وي. خو یا به مو هم چې شی راخیستی وي؟ پنسل راخیستی وي. دا هم چې دی؟ پنسل دی. خو تاسو وګورئ په نړۍ کې یا زموږ تاسو د لیکنې لپاره ډېر زیات قلمونه شته. تاسو خپله لیکنه په څه کوئ؟ یعنی په کوم وسیله یا په کوم توکي یا په کوم شي باندې تاسو یو لیکنه کوئ هغه څه شی دی؟ کاڼی دی. یعنی کاڼی راخلی شي ور باندې لیکئ. په موټر، په دیوال نه. وګورئ د لیکلو لپاره خپل وسایل یا توکي موجود دي چې موږ هغه څو ډوله توکي لرو چې هغوی باندې موږ چې کوو؟ لیکنې کوو. خو ډېر زیات شیونه شته دی نن سبا په نړۍ کې. که تاسو وګورئ د قلم په نوم یادیږي نو موږ یو ډول قلم نه لرو، څو ډوله یعنی څو رقمونه قلم لرو. بیا یې چې هر قلم د خپل لیکنې لپاره څنګه کیږي؟ استعمالیږي. وګورئ تاسو بایکو کې، ستاسو په اتاقو کې یا ستاسو په کورونو کې یا ستاسو د ټولګیوالو هم صنفیانو سره څو ډوله قلمونه موجود دي. وګورئ تاسو به شاید یا دا قلم لرئ او یا به هم پنسل لرئ یا به خودکار لرئ. نو راځئ چې خبرې وکړو. نو دلته وګورئ تاسو یو انځور ګورئ چې دا انځور دی او دلته نی لیکل شوی. نی. صحیح ده؟ نی دې قلم ته وایي. تاسو وګورئ موږ تاسو ورته چوبي هم وایو. صحیح؟ چوبي قلم یا ځینې خلک ورته نور نومونه هم اخلي. اصل کې نی یا چوبي دا یوه ونه ده، بوټی دی. صحیح ده؟ دا راشین کیږي په غرو کې، په بیدیاو یعنی دښتو کې هم شته دی. دا چې کله رالوی شو د ونې په څیر بیا خلک هغه چوبي څنګه کوي؟
کټ کوي پرې کوي او بیا د هغه څخه قلم جوړوي. نو دغسې یو چوبي دې ته وګورئ، دې ته ورته په دې شکل باندې قلم دی. نو بیا یې خلک دغه سرونه څنګه کوي؟ کټ کوي. کله چې سرونه کټ کړل نو بیا د هغه نه چې جوړیږي؟ چوبي قلم یا نی. زما درنو زده کوونکو خبره دلته دا ده چې نی د ځان نه رنګ لري نه لري؟ نه لري. وګورئ موږ تاسو هم دغه قلم لرو چې خودکار قلم هم وایي ورته. اوس د قلم کې رنګ شته دی. که زه دلته خلاص کم وګورئ چې په دې ځای کې څه شی شته؟ رنګ شته دی او یوه نوکه لري چې دا رنګ د پایپ په واسطه باندې نوکې ته ځي او موږ ورباندې لیکل کوو. که څوک وایي چې تنا دا ولې نه دی نو موږ یې په ګوتو کې صحیح نشو نیولی، نو په دې خاطر باندې موږ یو پوښ لرو ورته چې هغه پوښ یې اوس په منظم شکل موږ تاسو خط لیکلی شو. وګورئ دا یو خاصیت دی چې دا رنګ یې لري. خو راځئ بل ډول قلم چې موږ تاسو لرو هغه ته موږ تاسو چې وایو؟ پنسل وایو. څه شی وایو؟ پنسل وایو. وګورئ دا پنسل خپله په منځ کې د اصلا د لرګي څخه جوړ شوی، دا هم یو ډول. خو د دې په منځ کې رنګه یو قسم رنګ په خپله رنګ دی، لرګي ته ورته یو ماده کیمیاوي ماده جوړه شوې ده چې هغه مختلف رنګونه لري. پنسل عموما تور رنګ لري. نو په تور قلمونو که زه دلته مثلا کاغذ راواخلم او د دې کاغذ په مخ باندې مثلا دلته لیکل وکم نو تور چې کوي؟ لیکل کوي. نو دا هم چې شو موږ ورته پنسل وایو. ښه اوس کله چې پنسل راواخیست دا هم د ځانه چې کوي؟ خپل رنګ لري او استفاده همداسې کراره موږ تاسو بیا تراشو، بیا چې کله ختم شي بیا به نو مجبوري چې بل راواخلو. دا دوه ډوله شیان شو چې ما تاسو ته وښودل. راځئ په نی باندې خبرې وکړو. د په دې انځور کې که تاسو وګورئ نه یوازې یو لرګی دی، صحیح ده، خو په دې کې هیڅ رنګ نشته. موږ تاسو به عموما خلک د هغه دپاره یو بیل قطی لري، رنګ لري چې هغه نی راخلي او د هغه مشوکه یعنی خوله په هغه قطي کې څنګه کوي؟ ډوبوي. مثلا که زه چیرته دا راواخلم په دې کې په داسې وسایلو کې کوتو کې یا عموما په کوچنیو ګلاسو کې خلک د هغوی دپاره چې ساتي رنګ، نو زه هغه په رنګ ډوبوم دغسې او بیا خط ورباندې لیکم. درنو زده کوونکو تاسو په یاد وساتئ چې د نی قلم چې دی هغه همیش خط وي. وګورئ زه دوه ډوله مارکر کاروم، صحیح ده. یو مثلا لیکم الف. وګورئ دا یو ډول قلم دی چې خط نه دی، خو نی همیش خط وي د دې په شانته. وګورئ که زه اوس الف لیکم د دې لیکل یو څه فرق لري، صحیح ده. وګورئ دا خط شکل لري. وګورئ په دې ځای کې. خو که چیرته زه دا مارکر راواخلم هغه داسې خط لري. نو په دې ځای کې د همیش د نی قلم خلو په دې په شان څنګه وي؟ پرې وي یا هم قطه وي، کټ وي. نو نی قلم اصلا چوبي دی، موږ تاسو ورته چوبي هم وایو چې خلک تور رنګ په کې رنګ کې ډوبوي، مشوکې پکې ټیټوي، بیا د هغې نه وروسته په کاغذ په تختو تاسو به لیدلی وي چې ډېر زده کوونکي کله چې هغوی غواړي چې د هغوی لیکنې ښایسته شي هغوی څه شي نه کار اخلي؟ هغوی د همدې چوبي قلم نه کار اخلي چې که تاسو چېرته هڅه وکړه چې ښایسته رنګ به لیکنه به هم جوړ شي. ښه بل راځو مارکر. وګورئ موږ تاسو د تورې تختې دپاره استفاده کوو. مارکر هم د ځان نه رنګ لري. که دا زه چېرته مثلا خلاص کړم وګورئ په دې ځای کې څه شته دی؟ رنګ شته دی. هم موږ تور رنګ مارکر لرو، صحیح ده، او هم مثلا آبي رنګه مارکر لرو، ټول یو شانته دي، او همداسې سور رنګه مارکر هم موږ تاسو لرو. مختلف رنګونه هر رنګ چې تاسو وغواړئ پکې شته. دا هم یو قلم شو چې بیا موږ تاسو ورته مارکر وایو یا د رنګ والا قلم. بل نور قلمونه هم شته دی چې هغه ته د ډالر نوم یادوي یا ډېر زیات د رنګ والا قلم، صحیح ده. په هغه کې هم رنګ لویږي د مارکر په شان دي، خو د هغوی نوکه بیا د اوسپنې وي. د څه شي وي؟ د اوسپنې وي چې هغه هم د لیکلو لپاره څنګه وي؟ ډېر ښه وي. درنو زده کوونکو یو بل شی هم شته چې ستاسو په ښوونځیو کې به وي، هغه ته وایي تباشیر، صحیح ده. دا اوس چې شو تباشیر شو. په دې تباشیر باندې دا هم د کیمیاوي موادو لکه خاورې په شان سپینې شنې هر رنګ چې تاسو وغواړئ مارکر کولی شي، تباشیر کولی شي پیدا شي. خو که دا تباشیر زه په دې سپینه تخته باندې لیکم نو دلته لیکل نه کوي. نو عموما موږ د دې دپاره چې لرو په ښوونځیو کې تورې تختې لرو. نو په تورو تختو باندې به بیا موږ دغه مارکر تباشیر څنګه کیږي؟ استفاده کیږي چې دا هم چې کوي؟
لیکل کوي. نو وګورئ څو ډوله شیان شو چې موږ تاسو ورباندې چې کولی شو لیکل کولی شو. مثلا پنسل شو، مارکر شو، همدارنګه قلم شو او همدارنګه تباشیر شو او بل چې شی دی بل یې همدارنګه د نی قلم دی. نو د نی قلم هم ډیر زیات ارزښت لري او په دې به خبرې کوو چې د نی قلم چیرته څه ډول را پیدا شو. ما درته ویل چې دا د ونو بوټونه را پیدا کیږي. پخوا زمانو کې دغه قلمونه چې ما تاسو ته وویل که هغه پنسل دی، که هغه خودکار قلم دی او که همدارنګه تباشیر دی، مارکر دی، هغه نور د رنګونو قلمونه دي، دا ټول پخوا نه ول. پخوا یوازینی دوه شیان ډیر زیات کارېدل چې یو یې نی قلم او بل یې بڼکه وه. تاسو بڼکه خو پیژنئ، دغه د مرغانو خو ښایسته مرغانو بڼکې وي، دا به هم د نی قلم په حیث باندې څنګه کولې کارولې. چې اوس هغه نشته دی ډیر زیات، نو نی قلم شته، موږ یې کاروو، ماشومان یې البته ډیر زیات کاروي. تاسو هم کوشش وکړئ چې هغه څنګه کوي وکاروئ. نو زه دلته دوه توري لرم او تاسو به راته ووایئ چې دا دوه توري چې دي د دې نه به چې جوړوي. دوه توري دي، البته چې یو یې یا ده او بل یې هم نون دی. نو چې دا دواړه موږ تاسو سره یو ځای کو نو چې به ترېنه جوړ شي. صحیح شو؟ نه، موږ تاسو به سره یو ځای کو او اخر کې به ترېنه چې جوړ شي د نی قلم به جوړ شي. صحیح ده؟ یعنی زما مطلب په دې کې دا و چې د نی قلم چې دی هغه د څو تورونه جوړ شوی؟ د دوو نه چې یوه کلمه ایجاد کړې چې د نی قلم دی. ګلنو زده کوونکو تاسو وګورئ پخوا به لیکنې په څه شي کېدلې؟ په کاڼو به خلکو لیکل کول. صحیح ده؟ په راتلونکي درسونو کې به هم ورباندې خبرې کوو چې لیکل په څه باندې پخوا کېدل، اوس تاسو په څه کوئ. صحیح ده؟ بیا به هم خبرې کوو. خو په دې کې به په دې درس کې موږ تاسو چې زده کړل هغه څه و، موږ تاسو د نی قلم زده کړ، د نی قلم ډولونه مو زده کړل. البته ډولونه نه لري خو نور قلمونه موږ تاسو ولیدل، زده م کړو. نی قلم اصل ونه ده، بوټی دی، د هغه نه لاسته راوځي او خپله د ځانه رنګ نه لري. هر څوک کولی شي چې هغه جوړ کړي په کور کې او له هغه څخه استفاده وکړي او لیکنې ورباندې وکړي. ګلنو زده کوونکو دلته یو بله پوښتنه، څو ډوله قلمونه پیژنئ؟ موږ تاسو خبرې ورباندې وکړي. ښه، په راتلونکي درس کې چې زه بیا هم تاسو ته حاضرېږم، تاسې به د نی قلم وايي درس څو ځلې ولولئ او هغه کلمې چې هغه تاسو ته سختې وي د هغه لاندې کرښه کش کړئ چې زه به په راتلونکي درس کې تاسو ته معناوې هم وایم. نو اوس هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل.